زه پورته ځینې خانې لرم په دې ډول. او موږ وینو دغه ردیفونه هر یو 10 خانې لري. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. او 2 ډلې له دغو ګروپونو هم لرم، نو زه 12 لرم. 12 لرم او 1 2 3 د هغه شمېر خانې دي چې زه یې پورته د خط څخه لرم، مګر دلته ښکته زه 1 2 3 4 دانې لسه لرم. 4 دانې لسه زه لرم 1 2 3 4 5 او 5 یو هم لرم. ښه، لومړی عدد جوړ له 2 دانې لسه او 1 دانه یوه ده. 2 دانې لسه 3 دانې یوه، دویم عدد 4 دانې لسه او 5 دانې یوه لرو. 4 دانې لسه او 5 دانې یوه چې کېږي 45. زه غواړم په عددو یې ورزیات کړم، نو راځئ چې هغه ترسره کړو. راځئ چې ورزیات یې کړو. دا اندازه زیاتوم دغه اندازه له هغې اندازې سره، نو 23 عدد له 45 عدد سره زه 3 یوه لرم او 5 دانې یوه هم دلته، او که دغه سره یو ځای کو حاصل کېږي 8 دانې یوه. دا په شین رنګ لیکم، نو تاسو 1 2 3 4 اوبه لرو، 5 6 7 8. تاسو دلته وګورئ هغه څه چې زه لیکم. دلته لرو 3 دانې یو جمع 5 دانې یو چې کېږي 8 دانې یوه. 8 دانې یوه لرو. اوس تاسو لرئ 12 جمع 4 لسه. ښه، پایله کېږي 6 دانې لسه. اجازه راکئ دا له دې ځایه څخه لرې کړم. زه 12 لرم او 2 جمع 4 6 کېږي. 4 او 2 4 او 6. نو زه لرم، اجازه راکئ خبرې ته مې تغییر ورکم. زه لرم 13 1 2 3 4 5 6. اشتباه شوه. زه لرم 6 دانې لسه. په همدې ساده توب تاسو ولیدل چې ما 23 تر 45 پورې یوازې د 21 په ځای کې زیات کړل. 3 جمع 5 مساوي کېږي په 8. ما د لسیس په ځای کې ورزیات کړل. 2 دانې لسه جمع 4 دانې لسه مساوي کېږي په 6 دانې لسه. له دې کبله زه 8 شپېته لرم.